دا یو روز سوال کړی دی او دا سوالونو په مخه موږ ته راځي. دی وایي چې آیا خلفای راشدینو په منځ کې رفع الیدین کړي دي؟ جواب: زه دا وایم د دې ټولې مسلې نه مخکې خلفای راشدین له ولې ځو؟ اول چا له تله پکار دي؟ اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پکار دي. زو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه اول ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفع الیدین منځ کې کول او کنه. متواتر روایات دي. په صحیح بخاري کې مشهور روایت د عبدالله بن عمر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله منځ ته ننوتو الله اکبر به وي ورفع یدی، لاسونه به اوچت کړو. واذا ركع رفع یدی، او چې کله به رکوع لته لاسونه به اوچت کړو. واذا قال سمع الله لمن حمد رفع یدی، رکوع نه پاسېدو لاسونه به اوچت کړو. واذا قام من الركعتين رفع یدی، چې دوه رکعتونه به پاسېدو دریم ته بیا به لاسونه اوچت کړو. دا طریقه د چا ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ضرور دی سوال لم راځو چې آیا خلفای راشدینو دا کار کړی ده؟ چې د پیغمبر نه خبره ثابته شو پوره نه ده. نو سوال دا دی چې پیغمبر کړي خلفای راشدینو به نه یې کړي؟ خامخا به یې کړي، ځکه چې په دې امت کې د پیغمبر تابعداري څوک داسې نشي کولی څنګه چې خلفای راشدینو کړي. او زه به ته بیا هم پرې دلایل وښیم. امام بخاري رحمه الله وایي، امام بخاري وی امام علی ابن المدینی وی او داغه باره کې وی وکان اعلم اهل زمانه، یعنی د خپل زمانی پوه انسان هغه د امام علی ابن المدینی دی. دی وی حق علی المسلمین، په مسلمانانو باندې دا خبره واجب ده او دا په حق دی چې د دې حدیث تلاسه دی په منځ کې رفع الیدین کوي. د دیرشو نه زیاتو صحابه کرامو دا روایت را نقل کړي دي، دیرشو نه زیات. لکه د ابو حمید صحابي هغه روایت خو مشهور دی چې تقریبا څه د پاسه لس صحابه کرام ناسو او هغه دا وی زه ستاسو په مخ کې مونځ کوم داسې لکه څنګه چې پیغمبر کړی. هغه ورته یې وکړه، نو هغه پکې رفع الیدین وکړو. بیا هغه ټولو ورته وویل صدقته، رښتیا دې وکړو، صحیح دې وکړو. هکذا کان یصلي رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقې لیدلی چې مونځ به یې کوو. عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت نقل دی، علي بن ابي طالب نے نقل دی، عبدالله بن عمر نے نقل دی، وائل بن حجر، مالك بن الحويرث، انس بن مالك، ابو هريره، ابو اسيد، سهل بن سعد، محمد بن مسلمه، ابو موسى، جابر بن عمير او نور داسې صحابه کرام دي. نو دا متواتر روایت دی چې دومره صحابه کرامو نه نقل دی. بلکې سبحان الله امام بخاري په خپل کتاب رفع الیدین کې دا راوړي، رفع الیدین. هسې دا به کیدای شي بعض ملګري اول پرې راوړي چې امام بخاري په دې کتاب لیکلی په رفع الیدینو باندې. او سبحان الله ډیره ناشنا ده چې د امت نور علماء هم لکه امام بیهقي، امام بخاري او نور علماء ډیرو د اوسه پورې د رفع الیدین په اثبات باندې کتابونه لیکلي چې دا په منځ کې شتي. او یو داسې نشي چې رفع الیدین په اثبات چې یعنی د رفع الیدین په نفي کولو یې لیکلی پخوانو علماو. یو سړی راته اوسنی خپل د کلي ملا یادوي، زه د هغه خبره نه کوم، پخواني امامان ویم. هغه روایت راوړی دی امام بخاري، وی عبدالله بن عمر چې به کله په جومات کې ناست او چا به مونځ کو او رفع الیدین به پکې نه کول، رماه بالحصبا، وړي کې ورته کاڼه به راواغوسته چې به وویشتو وې رفع الیدین کوه. دا د پیغمبر طریقه ده. هر چې کوم علما چې دا وایي چې دې باره کې روایت راغلی دی وایي کېدای چې پیغمبر نه دی کړي، هغه ټول سندن کمزوري روایت دي. خلفای راشدینو ته راځو، عمر بن خطاب نه روایت نقل دی. نو چې عمر بن خطاب نه نقل دی او علي بن ابي طالب نه نقل دی او دوی وایي چې پیغمبر داسې کړي دي، سم خیال دی چې پخپله به یې کول که نه به یې کول؟ چې دی نقل کوي چې پیغمبر کړي دي، خو دوی پخپله هم کړي دي که نه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ده کړي دي او که نه، زه ته یو روایت وایم زړه به دې پرې خوشحاله شي که چېرته د حق لټون کې او په حق پسې ګرځي. امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاوسط کې یو روایت راوړی دی د عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله نه. هغه وایي اخذ اهل مکه رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع عن ابن جريج. مکی والا چې څومره خلک دي د هغه په زمانه کې دوی په منځ کې د رفع الیدینو دا طریقه د یو عالم نه اخیستې ده چې هغه ابن جریج دی. واخذه ابن جريج عن عطاء، ابن جريج دا طریقه یې زده کړې ده د امام عطا نه، یعنی سند یې د هغه نه دی. او امام عطا دا طریقه یې زده کړې ده عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما. عبدالله بن الزبیر څوک دی؟
د زبیر بن عوام زوی دی، د اسماء رضی الله عنها زوی دی، د ابوبکر صدیق نوسی دی. واخذه ابن الزبير عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير چانه طریقه راغسته؟ ابو بکر الصدیق نه، او خبر بدی زینه ده ولاړه. واخذه ابو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. او ابو بکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خبر راغسته، او دا تزوم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا طریقه جبريل خولده او جبريل ته الله خولده. دغه چې پیغمبر خو د ځان په منځ کې څه نشي کولی، نو په دې کې څه پاتې شو؟ امام بیهقي رحمه الله دا خبره کړې ده، وی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علي بن ابي طالب او دې ټولو نه وی نقل دي چې هغوی به رفع الیدین کول، او هغوی دا روایت را نقل کړي دي. بلکې زه درته دا خبره وکړم او په زړه یې ولیکه. امام بخاري رحمه الله وی په دغه کتاب کې وی لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انه لم يرفع يده. وی د پیغمبر په ملګرو کې د یو نم نه دي ثابت چې په منځ کې رفع الیدین نه یې کړي. دا زما خبره نه ده، د امام بخاري ده. قصه ټوله ختمه شوه. ته د خلفای راشدینو غم وړی او هغه راته څه وایي؟ وی ټولو کړي دي. امام حسن بصري رحمه الله وی وی ما په خپلو سترګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري لیدلي دي چې هغوی به لاسونه اوچتول چې کله به مانځه ته ننوتو، چې کله به رکوع له کړو، چې کله به رکوع نه سر راوچتو. نو ځکه امام بخاري رحمه الله وی وګوره، وی امام حسن بصري دا ونه وي چې بعض صحابه کرام وی ما لیدلي ټولو به دا کار کوو. نو له دې نه دا ثابته شوه چې د رفع الیدین په منځ کې کول دا د ټولو صحابه کرامو عمل دی. اسم دا تپوس نه دی پکار چې خلفای راشدینو به کول او که نه به یې کول. دا خلفای راشدینو هم کړی، دا نورو صحابه کرامو ټولو دا عمل، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته نصیحت کړی او صلو کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ به کوئ لکه څنګه چې تاسو زه په مانځه لیدلی یم. او هغوی پیغمبر په دې طریقې سره لیدلی په مانځه، نو څنګه بیا د هغوی طریقه به جدا وي؟ د هغوی طریقه خو دې جدا کېدی نه شي. او زه به درته د جواب په اخره کې صرف یو خبره وکړم. امام بیهقي رحمه الله کړې ده په دې مسله کې، هم په دې مسلې لیکل کړي دي امام بیهقي. هغه په اخره کې څه وایي؟ دا خبره را نقل کړې د امام ابوبکر ابن اسحاق نه، مشهور فقیه تیر شوی د پوخا. دا زه د پوخانو علماو خبره کوم، د اوسنو نه. هغه وایي قد صح رفع الیدین، رفع الیدین په منځ کې ثابت دي په دې څلورو ځایونو کې عن النبي صلى الله عليه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، ثم عن الخلفاء الراشدين، بیا د خلفاء الراشدین نه، ثم عن الصحابة والتابعين، او بیا د صحابه کرامو او بیا د تابعین. نو الله سبحانه وتعالی دې په موږ هم د عمل کولو توفیق راکړي چې هغوی په عمل کوو، ټول صحابه کرام او تابعین او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نه مخکې، او موږ یې پرې نه کوو، دا به زموږ بدبختي بیا.